شاعر وی توکل علی مولاک ورض بحکمه وکن مخلصا لله فی السر والجهر. په الله باندې توکل وکړه په خپل مولا باندې او دغه په حکم باندې راضي شه او د الله دپاره اخلاص لره که په پټه او که په ښکاره. قنوعا بما اعطاك مستغنيا به له حامدا في حالي العسر واليسر. او چې څه دله الله درکړي دي نو په هغې باندې راضي شه، د قناعت ته صفت په ځان کې پیدا کړه چې څه دله الله درکړي دي په هغه باندې راضي شه او د الله حمد او ثناګانې وایه په غریبۍ کې او په مالدارۍ کې. دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن طریقه ده. الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو. موږ هر ټیم کې الله سبحانه تعالی ته ضرورت لرو، هر ټیم کې. زه درته یو حدیث وایم، ډېر ناشنا حدیث دی، په صحیح مسلم کې دی، د ابوذر غفاري رضی الله عنه. صرف دې لپاره ته دا حدیث وایم چې دا خبره واضح شي چې موږ الله ته څومره محتاج یو او څومره ضرورت دی په الله باندې یقین ته او په الله باندې اعتماد ته او په الله باندې توکل ته. او موږ هېڅ هم نه یو د الله د توفیق نه علاوه چې د الله توفیق موږ سره نه وي که نه والله لازم که موږ څه یو هېڅ هم نه یو. دې حدیث کې دا دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي، دا حدیث قدسی دی، الله وایي یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی، ما دا ظلم په ځان باندې حرام کړی دی، وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. نو ستاسو په منځ کې ما دا ظلم چې حرام ګرځولی نو په یو بل باندې به ظلم نه کوئ. یا عبادی ای بندگانو، د دې لپاره ما دا حدیث تاسو ته بیانوم. وګورئ موږ الله ته څومره محتاج یو، څومره موږ ضرورت لرو الله ته. یا عبادی ای زما بندگانو کلکم ضال، تاسو ټول ګمراه یې، ټول یو تم نیغه لار نه ده معلومه، الا من هدیته، مګر دا چې زه ورته نیغه لار وښیم. فاستهدوني اهدکم، نو زما نه نیغه لار غواړئ زه به درته نیغه لار وښیم. خیال م دی موږ الله ته څومره د الله په مخ کې څومره فقیران یو چې الله نه یې غوښتلي ما ورته ګوره نیغه لار هم نشو موندی. بیا وایي یا عبادي ای زما بندګانو کلکم جائع، تاسو ټول وږي ټول. فاستطعم الا من اطعمته، مگر دا چې چاله زه خوراک ورکړم نو هغه مړي. فاستطعموني اطعمکم، نو زمانه خوراک غواړئ زه به دله خوراک درکړم. چې الله نه غوښتلي موږ ته هېڅ نشي میلاویلی. یا عبادي ای زما بندګانو کلکم عار الا من کسوتو، تاسو ټول لغړي یئ مګر دا چې زه چاله کپړې ورکوم. فاستکسوني، نو زمانه کپړه غواړئ زه به دله کپړه درکړم. یا عبادي ای بندګانو انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا، ای زما بندګانو تاسو شپه ورځ ګناهونه کوئ او زه ګناهونه بخمه. فاستغفروني اغفر لكم، نو زمانه بخانه غواړئ زه ته د ګناهونه وبخم. یا عبادي انکم لن تبلغوا ضري فتضروني، ای بندگانو الله وی ای بندگانو تاسو ګوره ما ته نقصان نشئ را رسولی. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، او نه ګوره ما له څه فایده راکولی شئ. یا عبادي ای زما بندگانو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، ای زما بندگانو که ستاسو اولنی کس نه واله د اخرني پورې ټول، او ستاسو پیریان او ستاسو انسانان، تاسو ټول د یو تقوادار انسان په شان شئ او ټول تقوادار او پرهیزګار شئ. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، د دې د لاسې زما په بچۍ کې هېڅ زیاتی نه راشي. یا عبادي ای زما بندگانو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد، ای زما بندگانو که تاسو ټول ستاسو پیریان او انسانان تاسو ټول فاجران او فاسقان شئ او ټول زما خبره نه منئ، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، د دې د لاسې زما په بچۍ کې هېڅ کمی نه راشي. بیا دې ته غوږ کېده موږ څومره حاجت لرو الله ته، څومره غریبانان او فقیران یو موږ د الله په مخ کې. یا عبادي ای زما بندگانو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، که تاسو ټول د اول نه واله د اخرني پورې چې څومره بندګان دي تاسو ټول ودرېږئ پیریان او انسانان، او زمانه
غواړي هر سړی خپل مسله الله ته بیانوي او زه د هر انسان هغه حاجت پوره کم ما نقص ذلك مما عندي نو زه به د هر انسان او د هر پیری ارمان به پوره کم خو زما په بچی کې به څه کمی رانشي وزما په خزانو کې الله وي څه کمی به رانشي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر مگر دومره کمی لکه ستن چې په دریاب کې ورننه باسي او بیا تر اوچته کې نه څه کمی به راوړي څه کمی راوړي په دریاب کې هیڅ کمی نه راځي یا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها اے بندگانو وې دغه ستاسو د اعمال دي تاسو کوي زه هم دغه حسابوم او دغه لیکم فمن وجد خيرا فليحمد الله نه کچا خیر مو خپل عمل نامه کې نو د الله حمدونه او ثناګانې دي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه او کچا به کې د خیر نه علاوه نور څه وموندنو خپل ځان دې ملامته کی خپل ځان به ملامته کی ځکه چې الله د خپل طرف نه خبره واضحه کړې ده په هر طریقې سره پیغمبران را لګري کتابونه نازل کړي د علماي پیدا کړي هر ټیم کې حق بیان شوی په هر وخت کې حق بیان شوی دغه باوجود یو سړی په ګډوډو سره د ګناهونو کې اخته دي نو دې څوک ملامت کی خپل ځان دې ملامت کوي